سلامونه او نیکی هیلی ور بیا ستاسو په چوپړ کې د پیغمبرانو د کیسو لړۍ دا وار د ایوب علیه السلام کیسه مو درته راوړې ده. الله تعالی مبارک وینا ده چې وای زموږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې خپل رب ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. موږ هغه ته امر وکړ خپله پښه پر ځمکه ووهه دا یخې اوبه د لمبلو د څښلو لپاره موږ ته هغه ته د هغه د اهل و عیال لپاره بیرته بیا ورکړي او د هغو تر څنګ همغومره نور له خپل لوري د رحمت پر ډول او د پوهې فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه او موږ هغه ته وویل چې یو موټی ډکې جارو راواخله او ګزار پرې وکړه خپل قسم مه یادوه. یقینا موږ هغه د زغم خاوند ومند ډېر ښه بنده د خپل رب خواته ډېر رجوع کوونکی. یو ځل شیطان له ملایکو د ایوب علیه السلام د تقوا او پرهیزګارۍ واورېدل. ایوب علیه السلام یو عابد سړی و ډېر وخت به د الله تعالی په عبادت بوخت و. د شیطان دا خبره خوښه نه سوه نو اراده یې وکړه چې هغه بېلارې کړي او په زړه کې وسوسې واچوي. هغه ته معلومه شوه چې د وسوسو په وړاندې د هغه زړه او غوږونه کاڼه وو. هغه د الله تعالی نیک بنده و نو ځکه د شیطان دوکې او چلونه یې زړه ته نه پرېوتل. په دې توګه شیطان ډېر پریشانه شو د الله تعالی حضور ته حاضر شو ټول غرور یې خاورې شو او ویې ویل ای الله تعالی ستا بنده ایوب علیه السلام ستا عبادت کوي ستا ستاینه کوي له تا نه بخښنه غواړي او ستا په ذکر ژبه لمده ساتي د ټول کارونه ستا د ورکړل شوو نعمتونو په بدل کې کوي. ای الله تعالی ستا د خوښۍ لپاره یې نه کوي نو ای الله تعالی د ټول نعمتونه ترې واخله بیا ګوره چې څنګه ستا له عبادته لاس اخلي. الله تعالی وفرمیل ای لعینه ایوب علیه السلام زما مخلص بنده دی زما ذکر او عبادت د زړه له اخلاصه کوي دغه عبادت له ریا او حرص څخه پاک دی. ایوب علیه السلام د ایمان له پلوه روښانه څراغ دی او هغه د صبر او باور د لوړې مرتبې لرونکی دی. نو زه تا ته د ایوب علیه السلام په مال او دولت کې د لاسوهنې حق در کوم چې څه ورسره کول غواړي ورسره ویې کړه بیا به وګورو چې څه کیږي. شیطان د دې حق په اخیستو ولاړ او خپل لښکر یې راټول کړ چې مشوره ورسره وکړي. هغوی په خپلو کې پرېکړه وکړه چې د ایوب علیه السلام ټول مال او دولت د له منځه ولاړ شي. همداسې یې وکړل. د مال او دولت له منځه تلو وروسته شیطان د یو سپین حکیم په شکل د ایوب علیه السلام خواته راغی ورته ویې ویل چې اور ستا هر څه تباه کړل ستا رب له تا نه بیل شو مګر ته بیا هم له خپل ژبې د هغه ذکر نه غورځوي. د شیطان دا فکر و چې د ایوب علیه السلام ایمان به د دې خبرې په اورېدو کمزوری شي مګر ایوب علیه السلام کلک ایمان درلود چې الله تعالی ورڅخه نه دی بیل شوی. نو ورته ویل چې کوم دولت الله تعالی په اور له منځه یوړ هغه د الله تعالی امانت و او الله تعالی خپل امانت بیرته واخیست. په دې ډول به زه په هر حال د الله تعالی شکر ادا کړم. ما ته څه راکوي او که نه رانه اخلي که تاوان را رسوي او که ګټه را رسوي که بادشاهي راکوي او که رانه اخلي هغه چې چا ته وغواړي عزت ورکوي او چا ته چې وغواړي ذلت ورکولی سي. بیا ایوب علیه السلام په سجده شو شیطان شرمنده او ناکام شو او د الله تعالی دی ویل ای رب بېشکه ستا بنده ایوب علیه السلام صابره بنده دی مګر په دې خبره خوشحال دی چې زامن به یې کوښښ وکړي او بیرته به تللی مال وګټي او نو ای ربه د هغه زامن ترې واخله هغه به ضرور په نافرمانۍ کې اخته شي ځکه د اولاد فتنه ډېره لویه وي د دې ازمایښت په وجې به هغه ضرور نافرماني کوي. د ده د خبرې په اورېدو الله تعالی وویل ای شیطانه ما ته د دې په زامنو اخته کړې خو ته به د ده د ایمان ته یوه ذره تاوان ونه شي رسولی د ده په صبر کې به ذره کمی را نشي. ابلیس لعین له هغه ځایه لاړ خپل لښکر یې د پرېکړې لپاره راټول کړ. بیا هغوی پرېکړه وکړه چې د ایوب علیه السلام کور ته لاړ سي چتونه او دیوالونه وښوروي چې دیوالونه پرې راوغورځېږي ټول به ووژل شي. هغوی همداسې وکړه او د ایوب علیه السلام ټول زامن مړه شول. بیا شیطان د یو تسلا کوونکي سړي په شکل ایوب علیه السلام ته راغی او ورته ویې ویل د زامنو له مرګ وروسته تا هېڅ فکر ونه کړ الله تعالی ستا د عبادت او ذکر هېڅ خیال نه ساتي ستا د حقوقو هېڅ پاملرنه ونه کړه. ایوب علیه السلام په ژړا شو
ویل الله تعالی را کړیو، الله تعالی را نه واخیستل، زبا په هر حال د الله تعالی شکر وکاږم، که څه راکوي او که رانه اخلي ګټه را رسوي او که تاوان راکوي. بیا په سجده پرېوت. شیطان یې د دا ډول حالت په لیدو ډېر خفه او غصه شو، د الله تعالی دربار ته ورغی، ویل ای الله تعالی د ایوب علیه السلام د مال په څیر د هغه اولاد هم ختم کړه. هغه په دې نیت عبادت کوي چې روغ صحت لري، الله تعالی به بیرته ورته اولاد ورکړي. نو ماته د هغه په جسم واک راکړه چې پر انځورۍ مبتلا کړم، بیا به د بیماری په سبب ستاله ذکر لاس واخلي، عبادت به پرېږدي. نو الله تعالی نړۍ ته د ایوب علیه السلام د ایمان او عقیدې د کلکوالي او ښودلو په خاطر شیطان ته وویل ورشه د هغه جسم ستا په واک کې دی، مګر د هغه په ژبه او زړه اختیار نه درکوم، ځکه چې په هغو کې د ایمان خوږوالی دی. شیطان خپل شاګردان بیا راټولوي، ایوب علیه السلام په اړه ورسره مشورې کوي. پرېکړه دا راځي چې د ایوب علیه السلام جسم په سخته ناروغۍ اخته کړي. د ایوب علیه السلام جسم په سخته ناروغۍ اخته کیږي. څنګه چې د ایوب علیه السلام ناروغي زیاتېده نو په صبر او باور هم زیاتوالی راتلو. دا ناروغي تر ډېره وخته وه، تر دې چې د ایوب علیه السلام له جسمه د هډوکي سکلیټ جوړ شو. ټولو دوستانو یوازې پرېښود، مګر یوه صابر او شاکره ښځه یې ورسره پاتې شوه چې د خدمت به یې کاوه، مګر بیا به هم د هغه له ژبې د شکر کلمات او ذکرونه راووتل، د ناشکرۍ او نافرمانۍ تورې هم ترې ونوت. شیطان د دې په لیدو ډېر پریشانه شو. یو شاګرد ته یې وویل ستا چلونه او مکرونه څه شول؟ یو ایوب علیه السلام د په ولکه کې رانوست، تا ابوالبشر آدم علیه السلام جنت ته وویست، هلته دې څنګه دوکه کړی و؟ شیطان ویل هلته مې د ښځې په مرسته دا کار کړی و. شاګرد ورته ویل اوس هم هغسې وکړه. څرنګه چې ابلیس علیه السلام د ایوب علیه السلام ښځه هیره کړې وه، نو ژر د هغې خواته متوجه شو. هغه ته یې ویل ستا څښتن ایوب علیه السلام چیرته دی؟ هغه خاوند دی دغه دی چې په فرش پروت دی، دا خو نه مړ دی او نه ژوندی دی، د ځواني روغتیا او نور نعمتونه څه شول؟ الله تعالی دې پرېښی دی. شیطان په دې چل کې بریالی شو او د ایوب علیه السلام د ښځې په زړه کې مایوسي پیدا کړه. نو هغه ایوب علیه السلام ته په ژړا راغله، ورته ویل ستا مال دولت اولادونه او خپلوان دې څه شول؟ ستا په ځوانۍ څه وشول؟ الله تعالی به تر تا څو په دې حال ساتي. ایوب علیه السلام په ځواب کې ورته وویل شیطان ستا زړه ته دوکه ورکړې، زه پوهېږم چې ته په مال او اولادونو پسې نه ژاړې، الله تعالی په تا ازموینه راوستې ده. ښځې پوښتنه وکړه آیا تا ته الله تعالی څخه د غم او تکلیف لرې کولو دعا نه ده غوښتې؟ ایوب علیه السلام له هغې وپوښتل زموږ څومره وخت په ښه حالت کې تېر شوی دی؟ بیا یې پوښتنه وکړه په عذاب کې مو څومره کلونه تېر شوي؟ هغې ځواب ورکړ 7 کاله. بیا ایوب علیه السلام وفرمایل چې زموږ څومره وخت ښه تېر شوی دی، دې ته په کتو شرم راځي چې الله تعالی ته دعا وغواړم چې مصیبتونه ختم کړي. البته ستا ایمان کمزوری کېدونکی دی، ستا زړه د الله تعالی په پرېکړو راضي نه دی. نو زما دې په هغه واحد ذات سوګند وي که زه روغ شم نو تا به په درو وهم. له نن وروسته ستا له لاسه خوراک څښاک ما ته حرام شه، ته زما له مخې لرې شه تر څو الله تعالی پرېکړه وکړي. کله چې ایوب علیه السلام یوازې شو، تکلیفونه یې ښه زیات شول، نو الله تعالی ته یې وړاندیز وکړ انی مسنی الصدر وانت ارحم الراحمین، زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې. الله تعالی یې دعا ومنله، امر یې وکړ په خپله پښه ځمکه وګرځوه، نو د اوبو چینه به راووځي، په دې اوبو غسل وکړه، اوبه ترې وڅښه، الله تعالی به دې کمزوري لرې کړي او ناروغي به دې پای ته ورسوي. څنګه چې اوبه وڅښلې روغ شو، څرنګه چې ښځه د نرم زړه خاوند او ښه ښځه وه، له اولې ورځې ورسره وه، نو صبر یې ونه شو، خواته یې راغله. څه ګورې چې ایوب علیه السلام یو ځوان صحتمند او قوتناک سړی دی، هغه هم ورته خوشحاله شو، د الله تعالی شکر یې ادا کړ، د خپل خاوند په رغېدو یې د شکر سجده وکړه چې د دې خاوند یوه شیبه هم د الله تعالی له یاده بې پروا نه شو، د الله تعالی په ټاکلې ازموینه کې صابر پاتې شو.